عبدالرحمن بابا فرمایي وی چا د ځان سره اعمال قبر ته یوړو، چا د ځان سره خپل مال قبر ته یوړو. تخت او تاج د شاهجهان نه شلو پاتې، د دولت نه یې کنګال قبر ته یوړو. نو دا د ګل غوندې مخونه به پناه شي ای رحمانه، مرګ یوسف غوندې جمال قبر ته یوړو. وی دنیا کخ د آخرت دی، دا خبره د رښتیا، ولې مرد پکې هغه وي چې سخي وي هم پارسا. په دنیا کې بدي نشته که بدي نه وي لته، په دنیا کې خطا نشته که لته نه وي خطا. دنیا بحر دی بهیږي آینې غوندې صفا. وی کر د ګلو کړه چې سیمه د ګلزار شي، ازغي مکره په خپو کې به د خار شي. او ته چې بل په غشو ولې هسې پوه شه، چې همدا غشی بستا په لور ګزار شي.